السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوږو اوریدونکو، د 19 مارچ نه واله تر 25 مارچ پورې په امریکا کې د ماشومانو د زهر نه د بچ کېدو حادثاتي طور باندې زهر خوړو نه بچ کېدو هفته مناویږي. د کورونو کې داسې ډېر څیزونه پراته وي چې د عام استعمال څیزونه وي، خو که ماشومان یې په خطا کې وخوري نو هغه د دې دپاره زهریله اثر لري او هغوی ترې نه وفات کېدی شي. د داسې څیزونو مثال شیمپو دی، یا د کپړو وینځلو صرف دي، یا بلیچز کوم ته چې رنګ کاټ وایي، یا مختلف قسمه پوډر نور هم کیدی شي، یا چې ماشومان له په ګوتو ورشي او وخوري نو هغوی ترې نه مرګ ترې نه کیدی شي یا ډېر سخت بیمارېدی شي. په امریکا کې په کال 2021 کې 3000 ماشومانو بلیچز یا رنګ کاټ خوړلی او هغوی چې کوم دی نو په هسپتال ته علاج دپاره وړلی شوي دي. نو دا ډېر زیات خطرناک څیز دی، دا په هر ځای کې هر چا سره کیدی شي. نننۍ ویډیو مختصر ده. نن د دې نه بچ کېدو طریقه دا ده چې کوم هم شیمپواني یا صرف یا رنګ کاټي نو د دې دپاره یو داسې الماری وټاکئ چې هغه پخپله لاک کېږي، یا هغې ته چې کوم دی لاک لګي چې ماشومان یې کولاولی نه شي. او ډېر ښه کیمیکلز یا ډېر ښه رنګ کاټ او صرفونه چې کوم دی په داسې بوتلو کې راځي چې هغه ماشومانو ته کولاولو لپاره ډېر زیات ګران وي او سخت وي، نو په هغه بوتلو کې خول پکار وي او په المارو کې لاک کول پکار دي. دې نه علاوه موږ له پکار دي چې ځان سره د ایمرجنسي کنټیکټ نمبر لکه 1122 یا د جوخت هسپتال نمبر کیږدو. د دغه شانتې نورو معلوماتي ویډیو دپاره او د خپل ځان او د کور د ماشومانو حفاظت دپاره د دې چینل نور ویډیو وګورئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ، کمنټ یې کړئ، او الله دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. الله په امان.